په بلخ پوهنتون کې د هېواد د شمال او شمال لویدیځو ولایتونو د پوهنتونونو د 40 کدري بستونو لپاره له 200 تنو څخه ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین وایي چې په دې ازموینه کې بریالي شوي کسان به د هېواد د 6 ولایتونو په دولتي پوهنتونونو کې په بېلابېلو رشتو کې وګمارل شي. الحمدلله امروز امتحان کادری در سطح زون شمال و شمال شرق برگزار گردید که تقریبا 320 نفر ثبت نام نموده بودند. از آن جمله 200 نفر کاندید از 6 ولایت در این آزمون اشتراک نمودند. در حدود 47 بست از خود پوهنتون بلخ و از تمام پوهنتون‌های ولایتی زون شمال از جمله فاریاب، سریپل، جوزجان، بدخشان، سمنگان از این ولایت‌ها اشتراک کردند و در 47 بست اینها مطابق رشته هایشان و تخصصشان رقابت میکنند و انشاءالله که ما تلاش میکنیم که امروز بعد از ختم امتحان نتیجه را در همین روز به اعلان بسپاریم. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت استازی چې بلخ ولایت ته راغلی وایي دغه وزارت هوډ لري څو د هېواد د ټولو پوهنتونونو په خالي بستونو کې وړ او متخصص کدرونه وټاکي. په دې پروسه کې کوشش داسې پکار ده چې څوک چې د دغې پروسې او د دغه میدان خلک دي او په پرچه کې نمرې واخیستې کامیاب سو هغه ته خپل حق وسپارئ او هیڅ نوع مشکل ورته پیدا نه شي. ځکه چې دغه د دې ملک سرمایه ده د دغه ارمان لپاره او د دغه هیلې او امید لپاره ډېرې شپې رڼې کړي. نن هغه وخت را رسېدلی دی چې دی د خپله ثمره په خپلو سترګو باندې وویني. ورته مهال په دغه سیالۍ کې ګډونوالو د یادې پروسې له روڼتیا څخه د ستاینې ترڅنګ د هېواد په پوهنتونونو کې د تحصیلي نصاب د ښه والي په موخه د متخصصو کسانو ګمارل یو غوره او پر ځای ګام وباله. امروز ما دیدیم که و سوالات مستقیم در جای ساخته میشه و کدام تقلب در امتحان وجود نداره و ما از این پروسه بسیار خوشحال هستیم. امیدوارم این پروسه همین قسم دوام پیدا کنه و ما جوانا بتانیم که از این فرصت که داریم استفاده کنیم. اول خب امتحان لسان برگزار شد، بعدا امروز که امتحان تخصصی داشتیم نظر به این که سوالات دیدیم و کتابچه که حل میکردیم جدا بود، به نظر میرسید که شفاف باشه. برگزاری همچون امتحانات میتواند که در رشد و همچنان در بخش انکشاف تحصیلی و همچنان در بخش بهبود بخشیدن به بخش تحصیل و همچنان به بخش سواد میتواند که یک راه بدیل و همچنان یک راه بهتری بوده باشد. تمه ده چې له دغې ازموینې څخه بریالي شوي 40 تنه به د بلخ، جوزجان، سریپل، سمنګان، فاریاب او بدخشان ولایتونو په 6 دولتي پوهنتونونو کې وګمارل شي.